پاکو صحي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د امارتي مسؤلینو هڅې تازه د کندوز ولایت د اوبو رسولو فاضلاب ریاست د آی سی آر سی دفتر په همکارۍ د نږدې 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو یوه شبکه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. علي خیل په منطقه کې د سیدارک شاته موقعیت لري او دا د شبکې سره وصل شوله او تقریبا 4000 فامیل ته دا اوبه فاکه صحي اوبه توزیع کیږي او رسیږي ورته. زمان پروژه نظر به مقررات که بود 3 ماه بود و خوشبختانه شرکت ما توانست که پروژه را در مدت 2 ماه تکمیل بکنه و هدف از ایجاد پروژه کمبود آب دولت قندوز بود که خوشبختانه امروز با فعال نمودن ایچا مشکلات مردم انشالله که رفع میشه. د علي خیلو ځای اوسیدونکي چې وړاندې صحي اوبو ته لاسرسی نه درلود اوس خوښ دي چې پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې شته لویه ستونزه هواره شوه. بسیار خوشحال هستیم این چاه که جور شده و ما صحی شده. قبلا ما چاه کلگی ریک داشت او صحی نبود، الان صحی شده. بسیار خوشحال هستیم و کل منطقه خوشحال است از همین که چاه میزده شده و جور شده. بسیار خوشحال هستیم که سیبی چقدر مردم از این آب مستفید است، چقدر مسلمان ها از این آب میخورد، چقدر مردم از این استفاده میکنه. بسیار خوشحال هستیم. د اوبو رسولو دا شبکه په داسې حال کې جوړه شوه چې اوس مهال د کندوز ولایت په کچه له 80 سلنه ډېر خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري او هڅې روانې دي دا لړۍ نوره هم پراخه کړي.